أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د شروط الصلاة د مکروهات بحث دی. باب ما یکره فی الصلاة، باب ثابت دی په بیان کې ما د هغه شیانو یکره چې مکروه دی فی الصلاة فالمانځ کې. وهي دا مکروه د المانځ چې دی 10 لس دانې دی. د المانځ مکروه لس دی. الاول اول مکروه د المانځ چې دی التربع چرزانو کښېنستل دی بلا عذر بلا عذر، چې یو عذر و تکلیف و مشکل نه وي درته او دی په ناستې باندې لمونځ په چرزانو باندې کوي، دغه لمونځ کول مکروه دی دا رقم. والثاني دوم مکروه د المانځ چې دی عد شمارل دی آیاتی د آیاتو بالیدی په لاس سره. په لمانځه کې چې کوم آیاتونه د قرآن وایي دا په ګوتو یا په لاسو باندې شماري چې دونه آیات سلو، دا مکروه کار دی. والثالث دریم مکروه د المانځه چې دی افتراش غړول دی ذراعیه د بازوګانو فی السجود په سجده کې، که افتراشی لکه غړول الثعلبی د ګیدړي، لکه ګیدړه یا بل مردارخور حیوان چې دا دوی چمبې دا دوی پښې سره نږدې کې څنګ پر څنګ یې کښېږدي، د رقم ایښول د لاسو چې بیا پر دې باندې سجده لګوي، دا کار کول مکروه دی. والرابع او څلرم مکروه د المانځه چې دی التفات کتل دی بعینیه په سترګو سره یمنتن و یسرتن، یمنتن راسته طرف ته و یسرتن او چپه طرف ته، په سترګو سره یوې خوا او بلې خوا ته کتل دا په لمانځه کې مکروه دی. او که چیرې مخ وګرځېږي په لمانځه کې یا ځیګر ورسره وګرځېږي بیا لمونځ فاسدوي، لمونځ د میانه ګر سره ځي. ګوره دا مکروه دی او هغه سره لمونځ د میانه ځي. والخامس او پنځم مکروه د لمانځه چې دی تغمیض پټول د عینیه د سترګو بلا عذر بلا عذر، یو عذر وشی نه ورته د په لمانځه کې سترګې پټ کړي وي، دا کار کول مکروه دی. لانه دغه سترګې پټول چې دی تشبهون مشابهت دی بالیهود د یهودو سره. یهود چې خپل عبادت کوي د سترګې پټ کړي وي، نو موږ که چیرې په لمانځه کې سترګې پټې کو دا مشابهت د یهودو سره دی. د یهودو یا د کافرانو سره به په یوه شي کې یو څوک مشابهت نه کوي، نو په لمانځه کې خو به بالکل نه کوي. که چیرې دا کار وکړي دا کار مکروه دی. والسادس او شپږم مکروه د لمانځه چې دی تقلب اړول دی الحصا د ډبرو من موضعی د ځاسه سجود د سجدې بلا احتیاجی بلا ضرورته، پر ځای د سجدې باندې شګې و شی پروت نه دی یا شګې پرتی دی دی سجده لګولی سي، دی بلا ضرورته دغه شګې په لاس سره لرې کول یا دغه ځای صفا کول په لمانځه کې دا مکروه کار دی. او که چیرې سجده نه لګېدل بیا خو تندی لګول پر مځکه باندې دا واجب دی چې تندی به پر مځکه لګوي، بیا که دی دا ځای په لاس باندې صفا کړي په لمانځه کې پروا بیا نه کوي. والسابع او اوم مکروه د لمانځه چې دی اندادی یتمطع چې سستی کوي فی الصلاة په لمانځه کې. په لمانځه کې سستی کول دا مکروه دی. یو عاجزي ده او یو سستی ده. عاجزي دې ته ویل کېږي چې ته په لمانځه باندې ولاړ یې دا خپل حضور د الله جل جلاله د حضور سره یا د خپل مانځه سره دی فکر وي یا د الله تعالی سره دی فکر وي، دغه رقم منځ کول په عاجزي باندې دا چې دی دا جائز کار دی، دا ښه کار دی. او یو سستی کول دی چې سر یې سست نیولی وي مغزی دی په زړیږي، سست کوږ ولاړ، سست ولاړېږه، سوکه ولاړېږه، سوکه کښېنه، په دې طریقه سره کښېني لکه څوک چې دروند وي یو شی پورې مښتی وي یو څوک یې راکشوي، په دې طریقه ولاړېدل دا کار کول دا رقم منځ کول دا مکروه دی. والثامن او اتم مکروه د لمانځه چې دی التثاوب ارژمی کښل دی. دا د خوب چې سړی له ورځي هغه خوله چې وازه وازه کېږي دې ته موږ ارژمی وایو، دا کښل په لمانځه کې فینبغي مناسبه ده ان دا یضم چې بنده کې فمو خوله. په لمانځه کې که چیرې یو څوک دا رقم دا ارژمی ورسي دا مناسبه کار دا دی چې دی خوله بنده کې خوله پټه کې. او که چیرې نسوه پټولی فإن لم یقدر که قدرت نه درلودی د بندېدو د خولې چې خوله بنده کې فیضع کښېږدي یده لاس الیمنا راسته لاس دې پر دا خوله باندې کښېږدي
او کمه یا د لستوڼي پر دا خوله باندې کښېږدي علی فمه پر خوله باندې یا د لاس پر خوله کښېږدي او یا د لستوڼي پر خوله باندې کښېږدي د خولې د بندېدو امکان که نه و والتاسع او نم مکروه د لمانځه چې دی اندا دی یلعبه چې سات تېروي بازی کوي بثوبه په جامه سره او بیده یا په لاس سره او بلسانه یا په ژبه سره او یلپو یا پیچي ثوبو جامې ګوره یو څوک ولاړ وي په لمانځه باندې یا په ژیره باندې اخته وي یا په نور بدن باندې اخته وي دا ځای وګرویه دا ځای وګرویه دا کالي برابر که دا شی برابر که بیا خوله په خوله کې ژبه سره واړوه راواړوه دغه کارونه کول په لمانځه کې مکروه کار دی والعاشر او لسم مکروه د لمانځه چې دی اندا دی یقوم چې ودرېږي وحده یوازې خلف صفي وروسته در صف ان کان کچیر و فی الصف په صف کې فرجتون خالی ځای و ګوره د مخ په صف کې په جماعت کې ولاړ وي د مخ په صف کې خالی ځای وي خدای راسي د شا په صف کې ودرېږي هغه خالی ځای له نسي ور دغه کار کول مکروه دی او کچیرې د مخ په صف کې ځای نه وي شاته خو نو بیا دې درېږي فکلها دا ټوله چې دی مکروه دی فی الصلاة په لمانځه کې ینبغي مناسبه ده اندا یجتنب چې ځان وساتي پرهیزګاري وکړي عنها د دغه مکروهاتو څخه حتی در داسې وخته پورې لا یکونه چې نسي مکروه فی الصلاة په لمانځه کې دا لمونځ دې په دې طریقه وکړي چې د دغه مکروهاتو څخه ځان وساتي د ده لمونځ کې مکروه پیدا نسي د ده لمونځ صحیح سلامت لمونځ وسي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين